خدای افغانستان کې سره راولي، جنگ ختم شي، د ډاکټر اشرف غني بچی د نر بچی. خدای دې وکړي چې د ډاکټر اشرف غني حکومت په کونړ کې سنجول کې چې دغه اوبو نه موږ خپله ګټه واخلو. دا اوبه وینې داسې مفته پاکستان ته روانې دي. په افغانستان کې داسې غداران شته ده چې تل د پاکستان په ګټه او د ایران په ګټه کار کړی. زه ټول ولس باندې غږ کوم چې په نوي انتخاباتو کې هغه ګوندونو تنظیمونو ته رایه ورنه کوي چې د افغانستان د ولس سره یې ظلم خیانت کړی او په زرګونو په لکونو افغانان یې وژلي، یا د پاکستان په ګټه کار کړی یا د ایران په ګټه کار کړی. داسې چاته رایه ورکوي چې ملي احساس وطن دوسته وي او په 14 لسیزې کې په کورنۍ داخلي جګړه کې لاسونه د خلکو په وینو سره نه او ملت ته خیانت نه وي کړی. زما په فکر سره فعلا ډاکټر اشرف غني بچی د نر بچی یو ښه رئیس جمهور ده، په نوي انتخاباتو کې ورته رایه ورکوي تر څو په افغانستان کې د اوبو بندونه جوړ کړي، هم د هلمند اوبه راوګرځوي، هم د کونړ کې یو غټ قوي بند جوړ کړي چې موږ هم ځکه خپله هم ترنه برق واخلو، هم ترنه د مځکې خړوب کړو، هم ترنه باغداري وکړو. حالا دې په افغانستان کې سله راولي، ولې مړه دې وي هغه رهبران هغه مشران چې تل د افغانستان په سر سودا یې کړې او د خارجیانو دپاره یا د شوروي یا د امریکایانو دپاره کار کوي او بېګناه افغانان وژني. مړه دې پردي پاله د وطن دښمنان. لرو بریا او افغان غواړو، سوله د افغانستان غواړو. بنجیر پښتین نر پښتین، بنجیر پښتین نر پښتین. الله دې په افغانستان کې سوله راولي چې موږ د خپلو اوبو نه، د خپل مدنیاتو نه، د خپل زراعت نه، د خپل ځوانانو نه ګټه واخلو. افغانستان کې هر ښایسته ده، ښه اوبه، پرېمانه معدنونه، ښه ځوانان، دوه بدمرغه شی نسته. اتفاق نه لرو، احساس نه لرو. که دا دوه شیان پیدا کړل انشاءالله افغانستان به ګل ګلزاري. ولې خدای د افغانستان کې سوله راولي، جنگ ختم شي. زه ملک اکبر د سولې طرفدار، د خلکو خدمتګار. ولې افسوس دا ګورې دا اوبه مفت پنجاب ته پنجاب ته. الله دې د پنجاب جنګي ماشین ختم کړي، زموږ ګران افغانان په ارامه ژوند وکړي. سوله غواړو، جګړه نه غواړو.